باب حديث الإفك والأفك بمنزلة النجس والنجس يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم، فمن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. وبسند متصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه وأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ذلونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع ظفاري قد انقطع، فرجعت فلمست عندي فحبسني ابتغاؤه، قالت أقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هدجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العضلة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الخندج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وأهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش المؤمنين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة رضي الله تعالى عنه أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة رضي الله تعالى عنه أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن وثاقة وحملة بنت جحش رضي الله تعالى عنهم في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة رضي الله تعالى عنه كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكره أن يصب عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي بعرض محمد صلى الله عليه وسلم منكم بقاء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك وأنا لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمه ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نبهت فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا،
قالت هو أمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتغذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت خصر بن عامر خالد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وابنها مصطح بن وثاقة بن عباد بن المطلب رضي الله تعالى عنه. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شاننا فعثرت أم مصطح في مرتها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتصدين رجلا شهد بدرا. فقالت أيهنته ولم تسمعي ما قال. قلت ما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هرني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حين استنبت الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال أسامة رضي الله تعالى عنه أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة رضي الله تعالى عنها والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قد أرمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد أخو بني العبد الأشهر رضي الله تعالى عنه فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فقده وهو سعيد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت وكان قول ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فقالت لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد رضي الله تعالى عنهما فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا ينقض لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا ينقض لي دمع حتى أني لأظن أن البكاء فارق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة رضي الله تعالى عنها إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة
فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم أني بريئة لا تصدقونني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئني ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحي يملى بشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه فأخذه ما كان يأخذه من البركاء حتى أنه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمال وهو في يوم شاة من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة رضي الله تعالى عنها أما الله فقد برأك. قالت فقالت لأمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله. قالت وأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة العشر الآيات ثم أنزل الله هذا في براءته. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينفق على مصطح بن وثاقة رضي الله تعالى عنه لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ما قال. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمر فقال لزينب ماذا علمت أو قال رأيت فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله تعالى وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهب. ثم قال عروة رضي الله تعالى عنه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها. قلت لا ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها فراجعوه فلم يرجع. وقال مسلما بلا شك فيه وعليه وكان في أصل عتيق كذلك. وبه قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي رحمة الله عليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رمان وهي أم عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة رضي الله تعالى عنها إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل
فقالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا ومعها حمى بنافذ فطرحت عليها ثيابها فغطيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتها الحمى بنافذ. قال فلعل في حديث تحدث؟ قالت نعم. فقعدت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت والله لئن حلفت لا تصدقونني ولئن قلت لا تعذرونني مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه عليه السلام والله المستعان على ما تصفون. قالت فانصرف ولم يقل لي شيئا فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. وبه قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم وتقول الورق الكذب. قال ابن ابي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا الصبر عن هشام عن ابيه قال ذهبت اصب حسان رضي الله تعالى عنه عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لا تصبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. قال كيف بنسبي؟ قال لأصلنك منهم كما تصل الشعرة من العجين. وقال محمد قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت هشام عن أبيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها. وبه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لم تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت وأي عذاب أشد من العمى؟ فقالت له إنه كان ينافح أو يهاجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن شهاب زهري دا قصه د افک د څو نفر متعددونه اوریدلې ده او یې چې د مضمون په لحاظ باندې ټول سره شریکان وو اگر که بعضې حافظان ډېر و تر بعضو نه خو بعضې د کلام تصدیق کوو ما د هر یو نه څه شی راخیستی دي چې کوم په صحیح طریقه ثابت وي د حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه عفیفه رضی الله تعالی عنها فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله په سفر باندې ووت نو د بیبیانو په مابین کې به قرآن دازي وکړه چې د چا نوم به وخوت نو هغه به په سفر د ځانه سره بوه. دلته اوس یو مسله ده چې دا قرآن دازي پیغمبر علیه السلام کړه د بیبیانو په مابین کې آیا قسم په ده واجب و چې دی به هم د بیبیانو په منځ کې داسې تعادل کوي لکه امتیانو کې چې کومه خبره ده او که په ده قسم واجب نه و. بعضې ائمه وی قسم چې هره یوه بیبي یو شواروز حق کم از کم لري دا ده که و په ده واجب و دغه حدیث دلیل بولي چې ګوره چې په سفر به تلوم قرآن دازي یې کړه. او بعضې ائمه دا وی چې نه قسم په ده واجب نه و خو نیک اخلاقي د پیغمبر علیه السلام زیاته وه دا چې په سفر ځي یوه بیبي د ځانه سره بیایي
او امیش لپاره په یوه بیبي غږ کوي نو طبعا د نورو بیبیانو په زړه کې څه ګیله پیدا کیږي. د دغې وجې نه د دوی د ترتیب خاطر دپاره چې څوک خفه نه شي دا بیبیانې نو ده به قراندازي وکړه چې د چا نوم به وخوت هغه به د ځانه سره به وه نو نورې به نه ګیلمنې کېدې. د مرایسع غزوه چې پرون موږ تاسې وویلې د دغه غزوې سفر چې و پیغمبر علیه السلام د بیبیانو په مابین کې قراندازي وکړه. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نوم د ما وخوت نو زم په دا سفر ورسره لاړم. خو دا هغه وخت و چې د حجاب آیتونه نازل شوي وو. مخکې په ابتدا د اسلام کې تر ډیره پورې چې د حجاب آیتونه نه و نازل نو د نبی علیه السلام بیبیانې ډیرو صحابه لیدلې وې مخونه یې لیدلې وو ځکه حجاب ونه شرعي حکم نازل شوی نه و. خو دلته داسې وخت و چې حجاب نازل و نو لحاظه دا بیبیانې به چې به ول کېدیم د نبی علیه السلام سره په سفر کې بتلیم په پرده کې بتلې. او د پردې یو صورت دا د هودج د هودج اصلي وایي هغه کنکۍ خیمګۍ ته وایي چې په یو چا باندې درایې. خو بیا په عرف کې اطلاق په هغه کجاوه ډولۍ باندې هم کېږي چې په اوښ باندې بار وي چې هغه څوک کې کینی بیا په هغه باندې برسیره دا پرده اچوي. دا اوس هم د لغمان په طرفو کې دغه رواج د ناوې چې وړي ډولۍ کې وړي لکه د صندوق په شکل په اوښ باندې او سپاره کې په هغه کې ناست وي برسیره بیا پرده یې په نو خلک څوک دا نه ویني. نو زه چې تلم هم په دغه هودج کې دا به هودج کې به دا مخکې کېنسته بیا به صحابه ورته معلوم وو چې مثلا فلانکای او پلانکای دا به دغه هودج چې هغه لاستې یو طرف ته بل طرف ته درلود لکه زنبیل دغه به وینې وه پورته به کړه په اوښ به کېښوده بیا به په اوښ وتړله دا هودج به په اوښ باندې وتړه ذاتې به سفر باندې روان شوه. نو دا وی چې دا غزوه خلاصه شوه د غزوې نه چې بیرته راوګرځېدو نو په یو ځای کې د شپې آرام کوو چې کله د شپې د چاود وخت نږدې شو حضرت پیغمبر علیه السلام اراده د سفر وکړ چې دغه ځای نه روان شي نو غږ به وکړو چې تاسې ځانونه تیاروئ چې بیبیانې به وي ورسره هغو به د خپل قضای حاجت ضرورت په دا شپه کې په تیاره کې پوره کړو ځکه بیا خو سپېدې چې وچوي رڼا کېږي او په ورځ کې چې مزل کوي په لیارې تشناب او ځای نه پیدا کېږي نو بیا خو د ښځو دپاره شرم وي چې هغه قضای حاجت ته ځي. نو دا وی زه جګه شم دا خلک چې په کوم ځای کې پراته دي د دغو نه تېره شم لرې لاړم. هلته مې چې خپل حاجت پوره کړه چې راپورته شم د خپلې خور نه یو عامل د غمیو زفار نوم دی یو قسم غمی د لکه مرجان دغه مې په غاړه کې و دا پرې شو چې پرې شو هغه غمی ولوېده نو زه د هغو په ټولون لګیا شم. طبعا تیاره ده پوره نه معلومیږي چې ګورم یې په شګو کې یو هلته وخت پوره شوی دی د روانګي. کوم کسان چې د ما د هودج دپاره مقرر و هغه راغلی دي د ما هودج خو هلته به دا مخکې نه وب کې ناسته دا یې اخیستی په اوښې ایښی خو په دغه نه دي پوه شوي چې څوک نشته پکې. ولې یو وارې ښځې عمومي داسې وې چې په هغه وختو کې وجودونه یې کمزوري وو مزې نه وې. بیا ام المؤمنین خو ډېره ډنګره وه کنکۍ وه د عمر په لحاظ باندې هم د 14 کلو د عمر وه او خوراک هم په ورځ کې یوه ګوته وڅټه یا دوه ګوتې دومره خوراک و. موږ تاسې مخکې د نبي علیه السلام د معیشت حال ذکر کړو چې کله شپې ټولې په لوږه تېرې کړي کله په یوه خورما باندې ګزاره کړې نو په داسې خوراک به وجود څنګه مزه شي. نو هغه نفر چې تیار دی هغه راغلی هودج پورته کړی د ما وجود درندوالي احساس نه ده کړی دې خیال دا ده چې هغه شته پکې نو دی روان شوي. زه چې راغلم خپل ځای ته چې هېڅوک نشته نو ما دا خیال وکړو چې زه که اوس پسې روانه شم کیدی شي لیار غلطه کم بیا به د ټول عمر دپاره ورکه شم. او دا قانون ده چې کوم شی د چا نه په کوم ځای پاتې وي هلته چې هغه کوچیان یا بیرزن یا هغه قافلې والا واړه وګوري چې شی نشته بیرته هغه ځای ته ځي چې په کوم ځای کې د مخکې قیام کړی وي. نو ډېره هوښیاره وه ما ویلې په دغه ځای کې کښېنه ګوندې نبی علیه السلام خو دا عادت ته چې هلته به څنګه کوز شو اول به ورغله هودج ته پوښتنه به یې کړه نو چې ما هودج ته راشي غږ وکړي زه به نه یم
نو پوی بشي چې دا په یو ځای کې پاتې ده بیرته به رابطې راشي. دوم د دې قانون دا و چې دې ملګري به چې تله په قافله باندې یو ځای کې بې واړول بیا به یې دغه ځای نه چې روان شو یو سړی به یې په یو ځای پرېښی. ولې تیاره د موږ ته حالات نه معلومیږي چې رڼا شي بیا به ته پسې دغه ځای وګورې چې که چا نه چې پاتې و ته به پسې راځې. نو په بل منزل دا خو دوم منزل دا په بل منزل باندې حضرت صفوان رضی الله تعالی عنه هلته پرېښی و. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ملګري روان دي. سپېدچا وخت نږدې و زه چې په دغه ځای کېناستم بیرته خوب راغی ویده شوی یم. زه پرته یم سپېدې چاودلې دي رڼا شوې چې حضرت صفوان رضی الله تعالی عنه دغه ځای ته رارسېدلی. یو د لرې نه لیدلي چې انسان پروت ده چې را نږدې شوی زه یې لیدلی یم پېژندلی یم ځکه زه خو یې د حجاب نه مخکې لیدلی وم. نو د ډېره غمه لکه مرګ چې شوی ځکه تر مرګ نه واقعي درنده خیسه ده. زه د ده په دغه غږ راویښ شوم چې په زوره یې د ډېره وارخطایي نه ویلې انا لله و انا الیه راجعون. قسم ده که نورم خبرم بیا سره کړي دغه خبره ده وکړه انا لله و انا الیه راجعون. ما واورېده راویښ شوم دستي مې ځان مخ پټ کړه د اوښ نه کوز شو اوښې ښې کړه په دا مخ طرف ګونډه یې پښه ورکېښوه چې ام المؤمنین سپریږي داسې نه چې اوښ جګ شي د شا د لورې نه زه په اوښ باندې ورسپره شوم په اوښ کېناستم. حضرت صفوان رضی الله تعالی عنه دا د اوښ مزی مهار داسې په ولې باندې واړوه شا طرف ته زه ترې راګوریم نه اوښ کې مهار چې پروت ده دا یې داسې په ولې باندې نیولی ده نو زه ترې روان شو په مخه باندې. غرمه نږدې ده مؤخرین چې هلته وروسته ذکر کوي غرمه نږدې ده چې پیغمبر علیه السلام رسېدلی ده. هلته چې دوی اړولي دي پیغمبر علیه السلام چې راغلی هودج ته چې غږ یې کړی چې ام المؤمنین نشته. نو د دې د وارخطایي نه چې ام المؤمنین پاتې دغه کومه کسانو به چې دا پورته کوله هغه یې راغوښتي دوی په د خبرو سره لګیا دي. نو دا خبر دستی په ملګري کې تیت شوه چې ام المؤمنین ورکه شوې ده ام المؤمنین پاتې ده. هلته موږ پسې ورورسېدو دومره وخت منځ کې نه شو تېر چې دوی بیرته راپسې راشي. حضرت صفوان مخکې ده زه په اوښ باندې سپاره یم د شا د لورې نه. دا منافقین خبیثان دا خو به اکثره د لیارو په غاړو ناست و قصې به یې کولې. دا کیسه چې رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول واورېده چې کله دوی ورسېدلي د د چا نه پوښتنه کړې دومره هوښیاري به یې کړه چې خپله به تصریح نه کړه په دا خبره دا څوک دي. دوی ورته ویل چې دا خو ام المؤمنین پاتې شوې وه حضرت صفوان راوسته. د تعریضي څه خبره وکړه ما نجت منه و ما نجا منها دا به نه یې سره پاتې شوي. خلکو ته یې په خوله کې خبر ورکړه. منافقین خو څه کوي پرون موږ نه ویلې امام مسلم چې ویلې د عواقبو د امورو نه ډارېږم د اعتراض خبره خلک زر مني. مسلمانانو کې مخلص مسلمانان حضرت حسن شاعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دام په د خبره کې لګیا شو. حضرت مستح د ابوبکر صدیق صاحب د خاله زوی چې مسکینه مو ډیر صدیق اکبر رضی الله عنه به کومکونه ډیر ورسره کړه دام په د خبره کې لګیا شو. خوخینه مبارکه د نبی علیه السلام حضرت حمنه دام په د خبره کې لګیا ده. ام المؤمنین نه ده خبره. ام المؤمنین یې زه مریضه شوم نور به شک نه راته پیدا کېدو صرف د خبرې به لږ شکمنه کړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو محبوبه دا وه نور کله به یې د مرض په وخت کې په ما ډېر شفقت کوه. دلته هغه شفقت نه و صرف رابغه ورته کوټې ته سلام به واچوه د سلام نه بعد به پوښتنه وکړه کیف تیکم څنګه یې ما به ورته ویلې ښه مثلا یا په عذاب یم
بیرته به وګرځېدو د خبرې به لږ شکمنه کړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را سره کینی نه شفقت را باندې کوي دا څه وجه ده میاشت اندازه دا خبرې شروع دي وحی نه نازلېږي په دغه باب کې نه نازلېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غمونه تیری دا قصې اوري نو مخکې په بیبیانو کې د ام المؤمنین حضرت عایشه سره ډیره مقابله به چې کوله حضرت زینب کوله نکاح الله تعالی تړلې وه هغه هم د فخر ځایونه ډیر درلود د دغه نه نبی علیه السلام پوښتنه کړې ده چې ته په حضرت عایشه څه خیال لرې دی به داسې عمل کړی خو متقي ډېره وه هغې ورته ویلی دی چې زه خپل غوږونه خپل سترګې ساتم چې غلطي استعمال کم زه په دې ګمان نه کوم مګرم د خیر ګمان لرم په دې کې بدعملي نشته اوس خپله چې ما سره بنده د تقوا په برکت خدای پاک وساتله خو خورې حمنې په دغه کیسې کې زیاتې ډېرې قیسې کړې دا شپې تیریږي دا قصې شروع دي حضرت عایشه رضی الله عنها د مرض نه راښه شوه مخکې چې موږ تاسې د حضرت علي صاحب په باب کې ویلي انک ناقحون دا نه وایي چې د تبو نه راجوړ شي نه وې مې تبې پرې وې کمزورې نهایت زیاته وم د شپې ضرورت لپاره د کور نه د باندې وتم په هغه وخت کې د موږ په کورو پورې نږدې بیت الخلا وې نه وې د مخکینیو کوچانو عادت و د ما موږه دا راته پیغور لیدی کېدو بده خبر لیدی کېده چې کور ته نږدې بیت الخلا وي نو یو ماخستان بل ماخستان به ښځې د باندې وتې د ضرورت لپاره ځکه د باندې خو هم ځایونه نه وه چې سړي ونه ویني خوراکونه وکم یو ماخستان بل ماخستان به تلو د دغه حضرت مستح رضی الله تعالی عنه مور دام را سره د باندې ووتو قضای حاجت ته لاړو ضرورت مو پوره کړو دا الفاظو کې به ګورې کله کله فرق راځي کله وی چې زه خبره شوم دا رانه ویر شو چې زه یې څه شي دپاره وتلی وم قضای حاجت مې ورک شو داسې معلومیږي لکه چې نه یې کړی بیخي دلته د دغه روایت نه دا نه قضای حاجت نه پوره راجیږي شو چې بیرته راتلو د حضرت مستح رضی الله عنه د مور دا ټیکری زړېدلی پښه یې پکې بنده شوه ولوېده چې ولوېده خپل زوی ته یې ښېرا وکړه چې دی د خدای تباه کړي زوی ته یې ولې ښېرا کړه په دغه کیسه پورې څه وجه وه وایي یا الله تعالی د دې په خوله دا خبر جاری کړه چې د رسول الله غم نور ورک شي چې حضرت عایشه خبره شي د خبرې تصدیق وشي او یا دې دا خیال و چې دا حضرت عایشه به تر څو داسې ناګاره ناخبره وي او په دې پسې قصې کېږي رسول الله غمجن ده صدیق اکبر غمجن ده مخلص صحابه ټول غمجن دي چې دا خپل سپیناوی دا وکړي دې ښېرا خپل زوی ته وکړه حضرت عایشه خوشکه ورته وکړه چې ښېرا ولې کې بل ځای کې چې دغه روایت بیا راځي بل وارې بیا ولوېده مور د مستح بیا چې راجیږه شوه بیا یې ښېرا وکړه خپل زوی ته حضرت عایشه په سخت الفاظ ورته وویلې داسې چاته څنګه ته ښېرا کوي چې هغه په بدر کې شریک ده خو بدري صحابي ده دی ورته ویلې ای ساده زه خو یې تا دې وجه نه ښېرا ورته کوم دی ورته ویلې ولې هغې ورته ویلې ولې ته نه یې خبره وایي نه څه دي وایي په تا پسې خو داسې کیسه ده یوه میاشت شروع ده بهتان در پسې شروع ده چې حضرت صفوان رضی الله تعالی عنه العیاذ بالله د تا سره بدعملي کړې ده هلته چې ته پاتې وې نو دې چې دا خبر واورېده نو بېهوښه شوه ولوېده چې را په حال شوه بیرته تبه شروع ده سخته تبه یې ده راغله دا وی چې خپلې کوټې ته چې راغلم حضرت پیغمبر علیه السلام راغی ماخستان خو قضای حاجت نه راغلم حضرت پیغمبر علیه السلام ورو کې ودرېدو راته وی کیف تیکم څنګه یې
ما ورته ویل اجازه شته چې زه واره خپل مور او پلار ته ورشم. ما مطلب دا و چې دیغونه معلومات وکم چې دا قصه رښتیا ده که دروغ. پیغمبر علیه السلام اجازه وکړه او خادم ورسره ولېږو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خپل کور ته لاړه. نو بل ځای کې چې دغه روایت راځي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په بام ناسته تلاوت کوي د قران عظیم الشان. د دې مور مبارکه حضرت ام رومان کوزه ناسته ده. دا چې خپل مور ته ورغله الماخستان کې په ورختای حال کې سخت طبع ده، رنگ زیړ ده، ډیره پریشانه ده. خپل مور مبارکه ته وی چې مورې دا څه قصه ده چې په ماپ څه شروع شوه. یغې د تسلی خبر ورته شروع کړه. وای لوري چې کومه خایسته ښځه وي او بنیم لري دا ښځه په خپل میړه ګرانه هم وي نو طبعا به په یغې پسې نورې ښځې خبرې کوي چې بدنامه کې د میړه زړه تر واړی. نو بل ځای کې روایت کې راځي وای مور مې داسې نه شوه غمجنه لکه زه چې غمجنه شوم. ځکه سړی چې نه وای خبر چې غمجن کېږي. مور خو دا قصې یوه میاشت ژړاوې تېرې کړې وې چې دیم وویلې چې او دا قصه خو شته. حضرت عایشه ورته رسول الله هم خبر ده. مور مبارکه ورته ویلې چې او وای صدیق اکبر هم خبر ده. مور مبارکه ورته ویلې چې او یو سره د خولې نه چیغې شروع شوې. چې چیغې شروع شوې په صدیق اکبر په بام باندې د دې ژړا واورېده. راکوز شو. چې راکوز شو بیبي مبارکه ته وی ولې وای خبره شوه. حضرت عایشه قسم یې د ما د په خدای قسم یې په دا ټوله شپه کې مې سترګه دومره نه ده پټه شوې لکه یوه سلایي چې پکې تېره کې او نه مې په ټوله شپه کې اوښکې درېدلې دي. اوښکې شروع شوې روانې دي. ټوله شپه ژاړم او مور پلار هم راته ناسته راسره ژاړي. ابل ځای کې روایت کې راځي چې ابوبکر صدیق صاحب ورته ویل چې لورې د خدای دپاره بېرته خپل کور ته لاړه شه. داسې نه چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ نه ګیلمن شي چې دا د دې ملا یې وتړه لکه څنګه یې دی په کور کې کېنوله. دا شپه مې ټوله په ژړا تېره کړه. سبا ورځ مې دا وې ټوله په ژړا تېره کړه. دا بله شپه مې ټوله په ژړا تېره کړه. 2 شپې یوه ورځ مې مسلسل وژړل. نه مې د سلایي په انداز خوب کړی نه مې اوښکه درېدلې. حتی په دغه وډاره شوم چې لړمون به مې وچوي ینه به مې پرېښي د ډېره ژړا نه. حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت علی صاحب او حضرت اسامه رضی الله تعالی عنهما دا یې غوښتي دي په دغه ورځ کې چې دا ما شپه په ژړا تېره ده ورځ هم په ژړا. دوی غوښتي دي ما په باب کې مشوره ورسره کوي. حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې یا رسول الله اهل د پاک ده هیڅ نوعه بد ګماني ځای په دې کې نشته ته مه پریشانه کېږه. حضرت علی صاحب د تسلی دپاره ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانی مه که خدای نه خواسته داسې عمل وي خو طلاقه به یې کې. ښځې خو ډېرې دي خو دا نشته. ګورې په دغه کې شیعګانو مداخلې کړي دي. حضرت علی صاحب د ناسبیانو وی چې دایم په دغه کې هغه وروسته روایت کې را روان دی چې مسلم و دم دا منله چې دا بد عمله ده. هغه معنا یې دا ده حضرت علی صاحب وایي خدای ته غاړه ایښې او مسلم دا معنا منقاد و چې بس د الله فیصله ده قضا ده دا غم په موږ باندې راغلی. دا نه معنی چې دې په باب کې دا خبره منله چې دا شته. خو بیا یې ورته ویلې حضرت بریره چې د حضرت عایشه خدمت کوم منځه و دغه نه پښتنه وکړه هغه به تا ته حال ویایي. حضرت بریره رضی الله تعالی عنہ راوغوښته دغه نه نبی علیه السلام پښتنه وکړه چې تا په دې کې څه عیب لیدلی. هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل عیب خو مې نه دلدلی صرف دا کشره ده وړه چې خوشته کې د سهار بیا ویده شي اکور کې چې کومه میږه وزه ده دا جن کورنۍ ته هغه ورشي اوړه وخوري دغه نقصان خوشتب کې.
ابل ځای کې روایت کې راځي چې حضرت علي صاحب ورته په دغه باب کې پیتنه نه درنه کوي د عمل په لحاظ چې بد عمله خو به نه وي حضرت برره ورته والله داسې پیژنم لکه زرګر چې زر پیژني قسم ده که د بد عملۍ په دې کې یو شک و شایبه هم وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اطمینان حاصل شو نو اوت جماعت ته مهاجر و انصار ټول جماعت کې حاضر دي نو خود د لمانځه وخت به بیان شروع کړ په بیان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ذاتی ویلې چې دغه خبيث رئیس المنافقین خو نور زړه خوړی نه کړم اما په اهل څخهږي والله اغام پاک ده او د صحابي مبارک یادې چې اغام والله پاک ده او د ما کور ته به ما نه دراغلای چې زه چیرې په سفر تللی هم دای په کور کې نه د پاتې شوی د ما سره سفران او حضران مرګري وي حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ جګ شو ورته یا رسول الله کدی موږ د قوم د اوس د قبيله راته وایي چې دستي سر پرې کم او کدی موږ د ورونو د خزرج د قومي اوس خزرج مخ کې ډېر بدی تیری وي نو چې څه حکم راته کې موږ به په ځای کو یعنی هغه به مړکم انسان د عاجز ده د قومیت کله کله غلبه وکي د موږ ځکه وی چې صحبتو ته ډیر اثر ضرورت ده چې کله کله باز اخلاق رزيله په سړي باندې راګرځي نو سعد ابن عباده د خزرج سردار ده خ سړی وو خدا خبره بده په ولګي چې د موږ د قوم سړی بم ته څنګه وژنه یغه ورته له کذبته دروغ دی ویلې په دا خو خپيږي چې عبد الله خي هغه خو د موږ د قوم ده کایته د قوم وای بیا خو د نه مړ کوه حضرت اسید ابن حذیر د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د ترزو دا ورجک شو یغه دغه غته سعد ابن عباده ته خوش وکړه دروغ منافق چې د منافق نه تړي قسم د وجنو به او سو خزرج دواړه په خوشک سره راغله چاپیړ ویل سره شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کراری چې کې نسته دا دوه شپه راغله دا مم ټوله په ژړا تیر کړه دا بل سهار راغی انصار او خزم خبره شو چې ام المؤمنین د ژړا کوي نو راغله د ماسره د ژړا د پاره هم مرګرتیا کوي دام ناسته د ژاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی صدیق اکبر هم ناسته ام رومان هم ناسته ده د انصار او خزم ناسته ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین ته وی چې عائشه تر دغه وخت حضرت عائشه تم څه نو ویل دي د خبره چې په تاب ته د خبر شروع ده او تر دغه وخت نبی رسول الله ناس تم نو دي په کوټه کې ورته یا عائشه څه خبره دي تا نه ماته را رسیدلې دي ته رښتیا وایې کپاکه الله تعالی به د تا پاکي کوي بیانې وان الممت دامانا کا گناه نه نفس نیت گناه در نشویم دا هم حسنات الابرار سیئات المقربین نو توبه وک اغه نیت به دم خدای در معاف کی دا څنګه چې دا خیالو کې چې کدا گناه مون کړی ک نفس نیت در نشویم پزړه کې درګزیدلی وي د بد عملی اراده توبه وباسه الانسان چې خدای ته تائب شي الله توبه قبلې حضرت عائشه صدیقه وی دا 200 روزه مې اوخ کې نه درېدلې چې دا خبره راته وکړه په ځای کې راکې نستم اوخ کې مې وچ شوې پلار مبارک ته مې مخور وګرځو صدیق اکبر ته چې ما د طرف نه جواب ورکړ حضرت صدیق اکبر ویل زه څه وایم لوري ورستم چې دې برائت نازل شو بیا وای ما پلار ته بیا الته ګلا وکړ چې ولې دې الته دې مانه جواب نه کوه د وایراتو ویل کوم اسمان لاندې د کوم ځکه په سر به ما ژوند کوه چې د خبر ما کړي وای چې د ما علم نه وای دغه کامل ایمان ویل کېږي ما څنګه خبر کړي وای مور مبارک ته ویلې چې ته جواب ورکا هغه ورته څه جواب ورکا مې لوري وای زه خو کشرو ټول قران مې سم نه وزده او الته د غم حال وو د حضرت یعقوب علیه السلام نوم را نویر شو قصه خو خبره هم په غمجنه قصه نور ته مې ویل د کزه په قسم وایم چې ما دا کار نه د کړی تاسو نه منئ او ما والله ک کړی
او که په دروغ اقرار وکم هم دستي منئ خو بل څه نشته د ما او د تاسې مثال داسې ده لکه د یوسف علیه السلام د پلار او د هغه ورونه والله المستعان فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. زه به الله ته صبر کوم د خدای نه به معاونت غواړم بل لوری نه لرم چې زه بل چا ته رجوع وکړم. وایي قسم ده رسول الله هم نه و پورته شوی د دغه ځای نه او د دا کور څوک وتلی هم نه و چې وحه خدای پاک شروع کړه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او په ده به چې وحه شروع شو د تبې کیفیت به پراغی په ژمي کې به م خولې تربهېدې وایي هغه حالات شروع شو ما ته خو د وحي حالات د معلوم و چې وایي ده مو مخ مبارک نه خولې لکه مرغلرې شروع شوې وایي ما مخکې دا خیال کوه چې ما پاکې به الله وکړي په دغه خو مې خیال نه و چې الله به د ما په باب کې آیتونه نازلوي ځان دومره غټ مخلوق نه راته لیدی کېدو ما ویلې ګوندې په خوب کې څه ووینې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی منقطع شو د خوشحالي نه خاندي دستې زیری را باندې وکړو یا عایشې دا پاکي الله تعالی بیان کړه لس آیتونه یې نازل کړه وایي مور پلار مې راته ویلې ورجګه شه د رسول الله لاس مچ که شکر ادا که چې د غمه خلاصه شوې وایي ما ویلې والله که نه د ده حمد ادا کړم نه د تاسې زه به د الله حمد ادا کوم چې الله مې پاکي وکړه ولې تاسې د ما دا زندګي نه ولیدلې چې ټول عمر مې تاسې سره تېر کړي و د ما پاکي تاسې ته نه و معلومه چې تاسې بیا هم د بل خبره ته غوږ نیم الله تعالی د دغه افک واقعه ډېره غمجنه ذکر کوي چې کمه یې مه بولئ دا ډېره غټه خبر ده د الله د محبوب په حال په اهل باندې داغ ده خو ډېر امتحانات په نیکو خلکو راځي الله تعالی دې په موږ نه راولي ربنا لا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به ډېر عاجزه یم مقامونه پورته کېږي خدای پاکې اسې ورکوی شي الله تعالی چې موږ ته راکوي اسې دې راکوي رب کریم دې په غټو ابتلاو کې نه واقع کوي یوه میاشت پریشانۍ په رسول الله تېرې شوې وروسته وحی نازله شو پاکي بیان شوه او هغه حد د قذف حکم هم نازل شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام حضرت مستاح حضرت حسان حضرت حمنا دغه درې اتیا دورې وویلې حد قذف په جاري شو خو رئیس المنافقین ونه ویه هغه یې ولې ونه ویه وایي یا د دې دپاره چې هغه خو تصریح دا خبره نه کړه صرف اشاره به یې وکړه مجلس به یې ګرموه په دا خبره باندې او یا دا چې د ده عذاب ټول آخرت ته پاتې شي د اور د جهنم کې عذاب ورکړي خدای دې په جهنم کې وسوځي هلته د هغه به خدای عذاب ورکړي چې په دا کم عذاب د ده عذاب کم نشي د آخرت عذاب کم نشي یو ورځ حضرت عروه راغی حضرت حسان رضی الله تعالی عنه د ام المؤمنین سره ناسته دا ورته دا ولې پرېږدې تا کور ته اجازه ولې ورته کې دا خو په تا پسې غږېدلی و هغه حق ته تابع انسان هغه څه ویي که په ما پسې غږېدلی و خو بل ته دا اشعار هم ویلي و چې اما د پلار او د نیمکه ابرو عزت دی د رسول الله د عزت دپاره قربان وي داسې اشعار هم ویلي دي د رسول الله نه دفاع هم کړې ده نو نورې ذاتې څه کوو ایو روایت کې راځي چې والذي تولى کبره عذاب عظیم ده دا خو هغه ډېرې خبرې دم کولې دې ورته ویل تر دغه نه غټ عذاب چیرې ده خو په دنیا کې خدای پاک سترګې ړندې کړې هغه د الله عذاب بس ته نورې زه ذاتې څه کوم او هغه حضرت حسان د حضرت عایشې رضی الله عنها په مجلس کې چې ناسته وروسته وختو کې دا خو د نبی علیه السلام نه بعد ده شعر ویي د ام المؤمنین صفت ذکر کوي حسان رزان ما تظن بریبة
پاکه ده عقلمنه ده نه متهمه کیږي په یو شک د شکوکو باندې او ډنګره ده وږې ده د غوښو د غوافلو نه چې په پاکو ښځو پسې خبرې نه کوي دی ورته ویلې ته خو داسې نه یې زه خو پاک وم ته په ما پسې غږېدې دا د افک واقعه د یو غزوې جز ده خو د دې دپاره چې بعضې خلکو په دغه کې مداخلې کړې دي حضرت علي په دغه کې متهم کړی چې په دې پسې غږېدو نور څوک دغه قصه علماو را نقل کړې ده صحیح حق یې موږ ته ښکاره کړی چې هغه څوک چې غږېدلي دي هغه یې موږ ته په نامه کړي دي دا د نورو خلکو چې مداخلې خبره لرې شي او د دې دپاره دا چې امتحان په انبیاو باندې نبی علیه الصلاة والسلام اشد بلیتن انبیا دي ثم الامثل فالامثل په قسمه قسم ابتلاو باندې خدای متعال په انبیاو او په نیکو نیکو خلکو باندې ابتلاوي راوستلې دي دا چې د حضرت ام المؤمنین پاکي په قرآن ثابت شوه حضرت مستح په ام المؤمنین پسې غږېدو نو صدیق اکبر ویل قسم د کوي دغه نه بعد زه د ده سره کومک وکړم ما د ده سره څومره احسانات کول دی بیا هم د ما په لور پسې غږېدلی الله ګورې رحیم و کریم ذات بیرته آیتونه نازل کړه چې دا د فضیلت خاوند چې صدیق اکبر د غنا خاوند دا د هغه خپل احسان نه بندوي دی هغه نه ولې تاسو په دغه نه خوشحاله کېږئ چې الله تاسو ته مغفرت وکړي ته د بل جرم معاف که الله به د تا جرمونه معاف کړي بیرته صدیق اکبر حق ته تابع هغه وی چې بس زه په ده خوشحاله کېږم چې د الله د ما ګناهونه معاف کړي بیرته هغه د هغه سره احسانات شروع کړه ګورئ د نبی علیه الصلاة والسلام سره به جنګېده ډېر ملګري ور شهیدانول خو چې ایمان به یې راوړ د ایمان بعد بیا حسد نه و ګناه به چاک شوې وه چې توبه به یې ویسته بیا بدبیني نه وه بیا حسد نه و ولې التائب من الذنب کما لا ذنب له الایمان الاسلام یهدم ما کان قبله مخکینی جرمونه معاف کوي نو دغه صحابه ته چې څه نه څه تقصیرات موږ ته ذکر شوي دي خو بیرته موږ تاسې د دې شان ذکر کړی چې خو الله د خپل جنت زیري هم ورکړي دي موږ نه چې په زړه کې بې ادبي ونه شي موږ چې داسې نه یو چې خدای نه خسته په حضرت مستح پسې یا په حضرت حمنه پسې یا په حضرت حسان پسې د موږ بدګمانۍ او چې دی به څنګه غږېدو بې ادبه الفاظ رانه استعمال نه شي په زړه کې بدبیني را نه شي ابتلا وه امتحان و خدای پاک مسلمانان هم ازمیل چې تاسو د خپل نبی په شان کې د اهل په شان کې و څنګه عقیده لرئ ځکه په آیاتو کې خدای پاکې ولې داسې نه په تاسې په خپل ځان ولې ښه ګمان نه کوه چې په تاسې پسې څوک غږېدلی وای څومره به تاسې ته تکلیف وه تاسې د ځان په باب کې داسې خبره منله چې یې پاک د ګناه نه او څوک در پسې وغږېږي په تا به څومره غمونه تېرېږي نو د رسول الله په اهل پسې هلته به څنګه تاسې ته بدګماني پیدا کېده الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين زناکار ښځې خو خدای فاسق و فاجرو ته ورکوي د نبي د شان سره خو دغه ډېر نامناسبه ده د نبي ښځه مشرکه راتلی شي د مخکینۍ انبیاو ښځې مشرکان هم راغلي دي لکه د حضرت لوط علیه السلام د حضرت نوح علیه السلام خو زانیه نه ده راغلی خو په هغه وخت کې نکاح د مشرکې سره روا و مشرکه وای راتلی شي خو نکاح ورسره روا وه خو زانیه نه شي راتلی دا بېځایه ځای خو دغه ده عیب ځای خو دغه ده چې زانیه وي تاسې به ولې داسې ګمان کوه نو الله مخلص او غیر مخلص په دغه مسله کې معلوم کړه د آینده دپاره درس شو چې بل وارې داسې نه وي چې داسې بدګماني د نیکو خلکو په باب کې د تاسې سره پیدا شي چې هغه سړی تاسو ته معلوم وي په عمر درته معلوم وي او بیا یو څوک معمولي دغه وکړي دستي ته د معترض خولې ته غوږ نیسي هغه خبر منې داسې باید ونه کړي د خپل نبي په باب کې ګورې د رسول الله په شان کې که دومره بې ادبي د چا نه وشوه چې دا موږ تاسې غزوه چې ذکر کوو پرون مو ویلې چې نبی علیه السلام شکست خوړلی و دی چې والله هغه د خپل ځای یول ویشتم نه د پشا شوی افرارتم پوښتنه د دی نه کېږي دی دستي د رسول الله شان ځکه که چا د رسول الله په شان کې دا وویلې چې رسول الله په یوه غزوه کې شکست خوړلی دا سړی کافر ده دومره نقصان چې څوک رسول ته ثابت وي چې دا د کافرو نه شکست خوړل دي دا سړی کفر ته پوځي
کرنګ چا غلط ذکر کو چې رسول الله د رنگ سپین موږ تاسو ویلې و چا د سی ویل چې د رنگ تور دا سړی کافر ده د رسول الله یو وشته ته چې څوک په بد نظر وګوري هغه د ایمان نه وځي ځکه د رسول الله وشتان خدای پاک نه سپینول چې د بیبیانو د وشتانو نه نفرت پیدا نشي کوم خبر خو نه ده ټول دنیا او ما فيها د روح پیدا دي په ټول مخلوق کې محبوب دی رب ده په ټول مخلوق کې محبوب دی رب ده بیا دته دغه محبوبه په خوب کې دوه واره مخ کې ولیدل چې دا به د تابع وي جبرائیل امین په ریښمن لباس کې ورته راوړي بیا نکاح د شپه کلنۍ په عمر راغله چې د پیغلتوب یو کال نه یو میاشت هم د پلار په کور کې نه د تیر کړي چې د بدعملۍ خدای نه خسته خطرات وي نکاح د بلوغ نه مخ کې شوی واده د بلوغ نه مخ کې شوی د رسول الله شخصیت دیغه شفقت دیغه قوت هر څه باوجود دیغه په تربیه کې لوی شوی دیغه باندې بوله څوک بدګماني کوي څوک چې په یغه بدګماني کوي ایمان نه لري د ایمان ضعف ده ځکه د مبتدعين اکثر کفر ته وتلي چې په نیکو خلکو بدګمانه دي د شیعو د کفر یو وجه خدای ذکر کوي چې د پټولو صحابه باندې فتوا د مرتتوب کوي چې الله یعذ بالله مرتد شوی دي یو شپږو نفرو نه بغیر چې اهل بیت دي دغه نه بغیر په د نور ټولو د دې باج ډلې دی وی چې ټول صحابه الله یعذ بالله مرتد شوی دي د چا پاکي چې په قران ثابتې د چا پاکي چې په حدیث ثابتې په دغه خلکو داغ لګول د ایمان سره باسي د دغه وجه نه ډیر احتیاط کار دورونه وای د اولیاء او د خدای کې غږیدان موږ تاسو نووي کې چې ویل حال دراویانو کې چې دغه خلکو نه چې څوک نفرت کوي چې دغه نیکه قصې ډیره بیانېم چې څوک نفرت کوي خطر دي چې به ایمان د دنیا نه تیر نشي وای دا لوی علامه د شقاوت ته چې څوک په نیکانو خلکو په طعن شروع کی چې دا طعن په نیکانو په شروع ک دا وای خطر دي د العیاذ بالله خدای مدي وسته چې اخر به ایمان د دنیا نه ځي دا د شقاوت لوی دلیل ده عصمت عقیده د انبیاء او د پاره لرو د صحابه او د پاره عصمت عقیده نه چې موږ څوک دا وی چې هغه معصوم نه دي خو محفوظ دي د چې د چا پاکي په قران عظیم شان یو ور ثابت شي لاس آیاتونه د پاکي راغله دغه باوجود شوګان د ام المؤمنین په باب کې بیا هم دغه به ځای الفاظ وی کنه وی مبتدعين ډلې بیا هم څه غږیږي کنه غږیږي چې قران صفائی کوي قران عظیم شان صفائی کوي د بیا هم په یو څه غږیږي نو دغه چې ذکر کیږي مخته دینی مسله خو نور نه د پوره تړل خو ګوره غټ دین پوره تړل احکام نه دي تړل خو عقیده تړل ده عقیده بنیاد خو عقیده ده نور دی عربی کریم دغه مصیبتو په عوض کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غټ مقام ورکي اهل بیت ته د خدای په غټ مقام ورکي صحابه ته د خدای غټ مقام ورکي نن چې موږ 1400 کال نږدې دي دا خبر نشو برداشت کولای په موږ باندې غم راځي موږ نن ژاړو د صحابه څومره عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو څومره شړاګانې تیرې کړې څومره خبيانونه په پیغو باندې تیر شوی دي خپل صاحب دی واقعي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په څومره خبيانونه تیر شوی دي داسې شی به غوندې نه کې پاتې شوي الحمدلله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العسران وكر الجديدان واستصحب الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا تحية وسلاما وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لقاءك ورزاءك ولواء حبيبك المصطفى وزيارته في الدنيا والشفاعة في الآخرة. خدای متعالی د موږ ټولو طرفونه د موږ ټول امت طرفنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه بدله ورکړي لکه څنګه چې تا نور انبیاء ته د خپل امتیانو نه نیکه نیکه بدله ورکړې ده. رب کریم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دعاګانو نه موږ محروم کوي. کومه دعاګانې چې د امت لپاره د خیر غوښتي دي الله موږ ټولو ته په خیر کې نصیب وکړي. الله تعالی د کوم شر نه چې پناه غوښتي دي د ټولو شرور نه موږ ته پناه نصیب وګرځي. خدای متعالی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مقام محمود نصیب وګرځي. خدای متعالی هغه مقام چې د تا په علم کې د شان سره لایق ده هغه مقام ورته نصیب وګرځي. رب کریمه د د پریشانیو په طفیل باندې د تکلیفو په طفیل باندې په ټول امت مسلمه باندې خوشحالي راولي. الله تعالی مسلمانان نن په ډیرو ځای کې په سختو پریشانیو دي. داسې نه چې تش د خولې بدګمانۍ دي د خولې ویل دي بلکې کفار د مسلمانانو د ښځو سره په زور د حرمتي کوي بدناموسي کوي مسلمانان د بدنامه کوي داغداره کوي نیک خلق بدنامه کوي او قسمه قسم حربي استعمالي. خدای دې متعالی نور د دې د سیسې ختم کړي. الله تعالی د دې قوتونه ختم کړي. الله بیړۍ په دریاب کې غرق کړي. الله اسلحه به تاثیر کړي. زمینی او هوایي قوتونه ختم کړي. دې غرور او عجب خدای پاک ختم کړي. خدای دې متعالی د ټولو اسلامي ملکو حفاظت وکړي. خدای د حرمین شریفین خصوصا حفاظت وکړي. الله حرمین شریفین ته کامله ازادي نصیب وکړي. خدای د حج د عمرو د انعامات او د زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم د انعام خدای مسلمانان ما محروم کړي. خدای پاک د ټولو اسلامي ملکو په خپل منځ کې د اتفاق او د اتحاد او د محبت او د اخوت زندگی نصیب وګرځي. خدای په مظلوم افغانانو نور رحم وکړي. خدای دې موږ د کونډو لپاره د موږ د یتیمانو لپاره د موږ د مظلومانو لپاره د موږ د بندیانو لپاره خدای نیک سرفرست مقرر وګرځي. خدای ټول افغانستان کې یو صحیح واقعي اسلامي نظام راولي. د امن او د سکون او د خوشحالي ژوندۍ مسلمانانو ته نصیب وګرځي. الله دا بندیان نور په خیر او عافیت باندې راخلاص کړي. خدای پاک د یتیمانو لپاره نیک سرفرست مقرر کړي. خدای ظلم د ظالمانو نور ختم کړي. الله تعالی کفارو د پلیت قدمونه نور ختم کړي. خدای پاک زړونه متزلزل او مرعوب وګرځي. خدای د داخلي فاسقانو فاجرانو ته هدایت کړي. خدای آینده د پر افغانستان وساتي. خدای څومره خلک چې افغانستان ته بدی اراده لري الله په خپل غموي گرفتار کړي. خدای نور مسلمانان د شر اعضاء نه وساتي. الله تعالی په خپل منځ کې د موږ اتفاق او د اتحاد ژوندۍ نصیب کړي. د موږ د مشرانو خدای نیتونه صفا کړي.
الله اخلاق حمیده نصیب وګرځي د خیانتونه الله وساته د ظلم او د تعدان وساته د عجب او تکبر نه وساته د ریاکارۍ نه وساته د قدرت هوس نه وساته د بیت المال د خیانتونه وساته په خپل کشران الله مشفق او مهربان وګرځي خدای پاک طرفت العين وقلم خپل نفسه ته مسپاره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين خدای پاک څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوي کوي یا موږ نه دعاوي غواړي یا موږ سره اخلاص کوي محبت کوي خدمت کوي معاونت کوي د مسلمانان په موږ نه کومه لري چې دا علما دي دا وارث پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي خدای پاک ته د ټول سره د خپل رحمت کرم معاملې وکړي الله تعالی موږ دعاوي خو موږ کمزوري دي دوی په باب کې قبول کړي د نور مسلمانانو دعاوي الله دې موږ په باب کې قبول وګرځي خدای ټول په شر درود حاجتونه پر وګرځي د آفات او بلیات او مشکلات نه حفاظت نصیب وګرځي الله عمرو کې برکت کې رزق کې برکت کې اولادو کې برکت کې ذکر او عبادت او بندگی کې برکت کې کورو کې علما او اهل الله پیدا کې خدای پاک بنديان د اهل اسلام د بند خلاص کې قرضداران د اهل اسلام د قرض خلاص کې مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کې مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت خپل کورونه ته ورسه به ودو ته الله نکساله ودونه نصیب وګرځي به اولادو ته الله نکساله نارینه اولادونه نصیب وګرځي چې اولادونه د نکساله نیک عمل ورته نصیب وګرځي خدای پاک دې موږ په باب کې خصوصا دعا وکړي دې موږ اولادونه زمن وريرونه المسيان شاګردان الله ټول علما رباني وګرځي الله د دین د خدمت سلسله دې موږ د خاندانونو مورکه الله دې موږ خځونه ټول په شریعت باندې مستقیم وګرځي خدای پاک دې موږ چې څومره مشایخ کرام دي اساتذه کرام دي والدین حقداران دي چې دنیا نه تللي جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کې خپل دیدار ورته نصیب کې چې ژوند دي الله په ژوند کې برکت کې صحت او عافیت نصیب کې موږ ته توفیق دي ادب او د خدمت نصیب وګرځي موږ چې دا ژوند دي چې څومره استادان دي کدی موږ خلیفہ صاحبان دي کدی موږ شاګردان دي کدی موږ استادان دي کدی موږ هم عصر دي موږ هم مرګري دي چې د دین په خدمت لګیا دي الله د ټولو نصرت وکي د ټولو حفاظت وکي د ټولو ترقی نصیب کړي د صحت او د عافیت ژوندۍ نصیب وګرځي خصوصا د موږ د مدرسې الله ټول ضرورت پوره وګرځي د مدرسې استادان د مدرسې شاګردان د مدرسې خادمان د مدرسې اراکین د مدرسې معاونین ټول الله مخلصین او خپل محبوبین وګرځي خدای پاک طرفت العين وقلب خپل نفسه ته مسپاره موږ ټول ته خدای پاک د دین د خدمت لپاره د تا د عبادت او بندگی لپاره د معرفت لپاره خدای پاک د طریقت او د مذهب د خدمت لپاره الله موږ ټول ته صحت جسمانی او روحاني کامل نصیب وګرځي دا پاتې ژوند مو خدای پاک د دین د خدمت نه الله محروم کړي موږ خواخېګانې د موږ خسرونه د موږ نور حقداران ټول الله تعالی په خپل فضل کرم باندې لایق د خپل رحمت وګرځي چې ژوند دي الله په ژوند کې برکت کې صحت او عافیت نصیب کې چې مړ دي الله جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کې د حاضر مرګري چې څومره مړ شي د خدای په ټولو ورحمېږي کورو کې مریضان دي الله صحت کامله نصیب وګرځي نور پریشانی دي الله پریشانی ختم کې قومي بدی دي الله په دوستۍ په خوشحالي باندې بدل کې الله طرفت العين وقلم خپل نفسه ته مسپاره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين